زه په مزاج د ښکلو ښه پوهېږم ستا نه به څرنګه ګیله وکړمه تا خو ویل چې زه ژوندون یم ستا نو په ژوند څنګه بروسه وکړمه مننه بیا وایي چې اوس خو څه ووایه اشنا د اظهار وخت راغلی او ژوند څه بېکاره و خو بیا هم د کار وخت راغلی شونډې په شونډو پورې دې وخت کې اشنا مې نیسه شونډې په شونډو پورې دې وخت کې اشنا مې نیسه او د زمانې سره مې جنګ دی هله خوا مې نیسه او زه چې دا ستا سترګو ته ګورم ته زما سترګو ته زه به غورځېږم جانانه خامخا مې نیسه چې په وطن کې جانان نه لري څوک که وطن پرېږدي مسافر به نه شي او که په ما ګرانې خو بلال هم نه یې چې اذانونه کې سار به نه شي او یو شعر دی چې ښه شوه چې ستا په سب کې ونه درېدم ښه شوه چې تا راته کافر ویلی او نن مې په خپل ایمان باور پیدا شو نن یو ملا راته کافر ویلی او بیا وایي چې د دې سړي نه یاره وکړئ او دی وپېژنئ دا چې زموږ منځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي زما قاتل دومره چالاک دی چې به مړ مې وکړي د جنازې په وړاندې سب کې به مې هم ولاړ وي زما قاتل دومره چالاک دی چې به مړ مې وکړي او د جنازې په وړاندې سب کې به مې هم ولاړ وي اخر اوس به چېرته ځم چې د دنیا نه روانېږم څه خبرې په کوم حال کې ستا د خوا نه روانېږم څه غله دانه به راکړې او که نه بادشاه د مصر د دیدن قادسالي راغله د کنعانه روانېږم او په دیو کې څوک دی چې زما د سوال جواب به راکړي دیو به په کوم دلیل زما مات شوی زړه جوړوي د دې مندر په ځای خو ټیک ته چې جومات به جوړ کړي خو دا جومات چې ورانوي دلته به څه جوړوي دا څوک دی چې په خلکو د ولي نامه یې ښو دی او دا څوک دی چې په پټه عبادت کوي لګیا وي او قسم دی چې سړی هسې په غرونو باندې سر کي یو ښکلی چې د بل ښکلي صفت کوي لګیا وي او یو شعر بل ویم چې تا خوب کې ووینم چې اوده شمه د غره په غونډۍ په علم واوړېدم په سر د کړه مار اوړمه په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه ځي اوس چې جرګه بوځم زه ترې ډلې ته د یار اوړمه ډېره مننه کوم